زه به یوه ناشنا خاطره درته بیان کړم. د امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه ملاقات ته ورغلی وم. د غرمې ډوډۍ راغله، وریځې او د چرګ قورمه وه. ډوډۍ مو څه خوړله، نو امیر المؤمنین صاحب ته جدا یو کاسه کې څه راغله. نه پوهېږم چې اوس رانه هېر دي چې شوروا وه، بنډۍ وې، داسې یو څه خو یو شی د ما څنګ ته ملګری ناست و، پوښتنه مې ترې وکړه چې وروره د شیخ صاحب خو به مریض نه وي، پرهېزدانه ورته راځي که څنګه؟ وایي نه، هغه د بیت المال ډوډۍ نه خوري، هغه ته له کوره ډوډۍ راځي. هغه وایي چې زه تر اوسه پورې دومره له پښو نه یم لوېدلی چې زه د بیت المال ډوډۍ وخورم. د ما اوس دومره ګزاره کېږي، زه باید تر هغه وخته پورې د بیت المال یو شی استفاده نه کړم تر څو پورې د ما په شخصي پیسو باندې ګزاره کېږي. ما ته د داسې مشرانو خاوندان یو